بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو د واتساپ یو نوی راز درته ښیم. نن کیدای شي ځینو وروڼو ته به دا چل یاد وي او ډیریو ته به یاد نه وي، نو دغه طریقه زه تاسو ته نن ښیم. تاسې به واتساپ خلاص کړئ. واتساپ مو چې خلاص کړه، واتساپ باندې به کلیک وکړئ او واتساپ به اوپن کړئ. زه غواړم دغه نفر ته میسج سینډ کړم. نو ګورئ، تاسې کولی شئ چې وایس میسج یا یو انځور عکس لیږئ. نو که چېرته غواړئ چې دا مقابل طرف چاته چې لیږئ هغه یو ځل وګوري او نور خپله اتومیټک ډیلیټ شي، نو دا طریقه به زه تاسو ته وښیم. نو تاسو به راشئ، مثال وایس میسج لیږئ، تاسو به په دې وایس آیکن باندې کلیک وکړئ، ریکارډ به سټارټ شي. نو کله چې ریکارډ سټارټ شو، تاسې به دلته راشئ او دغه 1 چې لیکلی په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړو او دا مو سینډ کړو، نو کله چې دا سینډ شي، چاته چې ورسیږي او هغه یې اوپن کړي، نو هغه به یې صرف او صرف یو ځل پلی کولی شي. دوستانو وایس سینډ شو، تاسې دلته وګورئ. اوس ځو هغه بل نمبر کې چک کوو، ګورو چې هلته اوپن کوي او پلی کوي. چې کله یې پلی کړو، دلته ګورئ وایس راغلی دی. نو دې وایس باندې به کلیک وکړو. کله چې په دې کلیک وکړو او دا پلی کړو، ویې ګورو، نو دې نه وروسته به دا خپله اتومیټک ګوره اوپن، نور فایل نشته، دوباره یې موږ نشو کولی چې دا وګورو. که چېرته راشو بېرته مخکیني واتساپ ته، دې کې ګورئ اوپن دې لیکلی دی، دا اوپن شو. همدارنګه تاسې کولی شئ چې یو عکس لیږئ، عکس هم په همدغه طریقه باندې په کیمره باندې به کلیکس به راواخلئ. مثال زه دا عکس لیږم. کله چې دا لیږئ، دې ځای نه په دې 1 باندې به کلیک وکړئ. دلته دې 1 باندې مو چې کلیک وکړو او دا مو سینډ کړ، نو دا پټون چې کله پټو هم سینډ شي، نو سینډ کولو نه وروسته په دې بل اکاونټ کې ګورو. کله چې دا اوپن کړو، نو اوپن نه وروسته به دا اوس دوباره موږ سره نه شو کېږي، نو په یو ځل. نو که چېرته تاسې غواړئ چې په دغه طریقه باندې څه وکړئ، عکسونه یا وایس میسج کوئ چې یو ځل ولیدل شي او وایس میسج یو ځل واورېدل شي، نو په دې طریقه یې سینډ کولی شي.